الله په توبه انتهایی خوشحالي دومره زیات خوشحاليږي الله لکه حدیث کې ذکر نبی هم مثال ورکړي یو سړی دا په یو ځنګل کې روان ده او د سره سورلی ده په دې باندې ده د خوراک خاکم ده خود د سترګې ویر شي چې وګوري سترګې کولاو کې نو هغه سورلی غایب وي ورک وي نو ته یو خوا منډه او بل خوا منډه ډیر کوششونه وکړي او سورلی ملاو نشي دا سړی په دې ځل کې خیال وکړي چیرې اوس په دې ځنګل اسه مرګ دراغله ځکه خوراکم لاړل سورلیم لاړل اوس په دې ځنګل کې دیولګ او تند امري مرخو بس یقیني ده خراشه دې سوري ته سملا چې دې سوري ته مرشم نو بس دا بخیر رسول الله صلی الله علیه فرمایي چې دې سملی او چې کله دې بیا سترګې به دغه سوچونو کې ده سترګې کولاو کې سورلی سره د خوراک څخه کوي ته ویلاړ ده نو دې ډیر زیات شدت الفرح د انتهایی خوشالۍ نه څوي اللهم انت عبدي وانا ربك یا الله تم بندای او زد رب یما اخطا من شدت الفرح د ډیر زیات خوشالۍ نه د ژبت نه خطای خلت نه خطای پکار داسې و چې دی وی چې الله تم رب الله زد بندای یما دې په ځای باندې ډیر خوشاله نه دي څو دي الله تبه بندي او زده رب په دې الله نه نزيد کدا خطای خو رب العالمین چې دا انسان په دې سورلای باندې دې مر نه بچ کې دو باندې په دې خوراک ملاوي دو باندې څومره خوشحال شو دا بنده دومره نه خوشالېږي لکه دې مون الله انسان الله ته توبه او باسي الله دې ډیر زیات خوشاله الله دومره خوشاله حال دا چې مونږ محتاج یو او الله دې مونږ توبه ته محتاج نه ده مونږ دې ته محتاج نه ده کټول توبه کوونکي نیکان خلک دي الله په بادشاہي کې څه زیادت نه راځي او کټول نافرمان شي دې الله په بادشاہي کې څه کمای نه راځي باوجود دې هغه الله دومره مهربان ده او کریم ده مراوت والا ده چې انسان الله ته توبه کوي الله په ډېر زیات خوشاله شي